والو که څنګه چل دی وخت دی چې هغه انجینر راغلی نه دی موږ لکه مکتب ته کې راغلی یو هغې ته کېنولي وو ولاکه تر خبرې سبی سوه اوس سوه پته یې ونه لګېده داسې کار خو نه دی و که نه داسې کار خو نه دی که نه که موږ د هغه نوکران خو نه یو چې دلته موږ ناسته یو موږ اصول باندې وروره مواد درکوي مواد هسې چې شته ناست خو نه یې که نه که مواد راکوي را دي کې که نه یو که موږ خپل کار وکړو هغه د انجینر صاحب راغی سبی سوه اوس سو نایا کومه دی راغی هغه دا موټر د هغې دی که نه راغی انجینر صاحب راسي دلته که دلته ودرېږي که نه که موږ له ورکړي که کار نه او راځي زول کوه که که زموږ خاړی شو راځئ نه موږ اصول کاره لرو داسې نه دی که نه وعلیکم السلام دغه د راغی بسم الله الرحمن الرحیم کلیوالو ډېر وبخئ چې ډېر منتظر پاتې شوئ لږې لارې بندې وي او د غنمو کومک شوی دی د غنمو توضیح شروع کوو تاسو ته غنم درکوو د خیره د انجینر صاحب سره یو نفر لاړ شي چې غنمو هغه ورسره وباسي بوجۍ تاسو کې یو نفر ما ته لاړ شي د غنمو بورۍ راوړي والا نورلې قسم په خدای کې دا غنم راکوي یو بوری والا زما ایله کار وشي ډېر کار کېږي پې و د خیره وکراش دا مخ و هغه دی راوړ ته به ته لمبه دا روزه به پېښه تېره سي څه غلی شه هغه د خیره انجینر صاحب چې دا کار د خیره راځي لږ صبر وکړه خیر دی لږ منتظر پاتې شوي راوړه دغلته کېده راوړه نه شي که زه ورسوم نه کېده راوړي کېده دلته کېده که غوږ دیده دا خو ایله زما و چې تاسو څه کوئ کېده فرید خیر وسي تاسو ولېږي زه دغه بورۍ غوږ دیده کوم دا ټینګه کوم نه صحیح دی خیر دی او انجینر صاحب دا خو یې داسې چې دا مخکې قطار کې ناست ده دغه یې موږ چشی سو خیر دی ورخطا کېږئ مه دې کې د ټول کلي غنم دي تاسو خو لا لږ راغلي یاستئ نور نفر هم راځي والا نورلې دا انجینر صاحب غوږ دیده که ډېر ټوکي نه دی که ټول کلي ټوک ټوکي کوي که نه ټوکي دا ټوکي جلبي دی که زما خوښه شو ها چپ شئ شروع کوو پاچا ګل ولد ګل پاچا راشه دا خپل 4.5 کیلو غنم دی ورځه تا لمبر پاچا ګل ولد او زما تا لمبر ته غوږ دیده پاچا ګل ولد ګل پاچا راشه دا خپل 4.5 کیلو غنم دی واخله هدې پسې بل څوک دی سورګل پاچا ګل ودا لګ را پښه دا نه دي ماما ستا دا واخله ته دا نور نفر دی هلته ته دا ونیسه دلته ودرېږه دا خر دغه دی دا څه ورته وایي چونګی ده چونګی نه سیمپل ورکوي چې دا خوښېږي خوښ مې دی دا نور نفر پاتې دی دغه ځای کې ودرېږه نور نفر ورته ورکړو که ښه دا دی ولاړ یم ښه سورګل ولد رمخیل صاحب خپل غنم واخله رمخیله غنم دي د دې ګله دلته ودرېږه دلته دا سیمپل ورکوي چې دا زموږ خوښ شي نه خوښ دی واله دا غنم دې واخله دا واخله د انجینر صاحب یو عکس وباسه نه غوږ دیده عکس مه اخلی عکسو ته څه حاجت ده او کله چې دا دغه موږ له ورکوي دا غنم دي ماما د افغانستان سره همدا کومک شوی دی ستاسو همدا رسېږي پکې همدا ټولو خلکو ته ورکوو خو همدومره مخ کېږي نو ټولو ته همدومره رسېږي نو دا خو زما هغه کور کې هغه پیلمرغان ورته وایي که څه ورته وایي چې چرګان غوږ دیده هغه پیمړه کېږي نه هغه خو لا پرېږده چې دا 4.5 کیلو غنم چې دي دا زه زرنده ګړي ته ورکړمه چې شو کور ته یې ویسمه کور کې به مې خر واپس غلا کړي وبه مې سړي نو په خدای دې عقل شته که زه څه وکړم دا والکه موږ سره ټوخې مه کوئ که دا خو لوګ دی دا خو ایله زما د کوکرو چرګانو وشي که نه ګوره ماما کور نه خو یې نه شو درکوی همدومره کومک شوی دی ګوره همدغه هم حق دی ډېر شور مه کوئ د ټول همدومره رسېږي ونه پېښ دې شین زه په دا کومک ده نو دغه سهار نه
اوس تر اوسه چې ناست او دغه تکوالې ناستو کومک راځي کومک دغه دا کومک ده والګه سورګله واک دې ده کې دا زه خو دا کومک ورته وایي که څه وایي کې دا خو نه وړم زه په دې ځان سره دومره کومک شوی دی کې ایرانه پاتې شي دا ټول خوله دی نیم مالکان پکړی دې ولوېده وراره دغه عکسو ته یې ګوره دغه داسې کړچ عکسونه دې مونږه باسي بهر ملکو ته یې لېږي چې مونږه کومک ورکړی وایي پېښ دې شي ځه دا کومک دا واخله خدا دې راځه نه اخلو پرېږده او ته راځه نه کېږه راځه وړی به وایي ټیک راځه ګوره دې نه مونږ کره ډېر دې چرګانو ته اچوو راځه غلو ټول غلا کوي راځه دی وهي څه ملکان وهي دوی غریبانان به هم چای خوري که نه به یې خوري نه په خدای دې حقیق شته سورګله زما خو دوی باندې شکه دی شکه مې په دې دی چې دوی پوره افغانستان حکومت دا چې د بره نه راځي که نه تر څو موږ ته رسېږي دغه 4.5 کیلو 3.5 کیلو ته جوړوي بیا یې واخلئ کې معده کوي یا ګونګړي جوړ کړي ماشومان ته ورکړي کې بازار کې خرڅه کړي داسې ولې نه وایو باچا ماما داسې ځو دغه پکې په موږ باندې نورشخان وایي ولا سورګله یې غوږ دې دا په خدا که پرېږدم چې ما پرېښودل نو دا کومک رخصه او هغه راځه پاتې کومک سره څه کوي لږ یې کار نه کوي که نه کیسې